هغه پلار چې ټول عمر چو د پاره لګیای پسرو غرمو باندې مزدوري کوي ځان چې کوم دی زرې کوي ځان په ګرمۍ کې په یخنۍ کې تکلیف کې واقع کوي لیکن خپل بچی هغه په خېټه باندې ماړه ساتي لباس دای د پاره لی پیزار دای د پاره اخلي کوشش کوي ټول عمر مسافرې نه کوي هغه پلار چې دای په باره کې زمانه بي ویلیو الوالد اوسط ابواب الجنه پلار خود جنت منځنۍ دروازه ده فإن شئت فحافظ عليها کستا خوښۍ د دې حفاظت وکړه وإن شئت فضيعها او کستا خوښۍ ضایع کړه مور او پلار خو هغه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا يدخل الجنة عاق لوالديه هغه سړی جنت ته نشي داخلېدلی چې کوم سړی د مور او پلار نه عاق دی د مولانا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه آتی یو پیری والک راغی وته ویل ما یو جنۍ د هغې تپوس کړی و چې ما لې په نکاح راکوي جنۍ مې انکار کاوه د هغې خاندان مې انکار وکړو چې موږ یې تاله په نکاح نه درکوو هغې بل چا سره نکاح وکړه زه په جوش او جذبه کې رالم هغه جنۍ ما قتل کړه نو زما دپاره اوس څه توبه شته دی عبدالله ابن عباس ورته وایي ستا مور شته دی او ته زما مور خو وفات شوې ده ویل به زه استغفار او توبه وغواړم ویل زه په مخه باندې چا ترې وروسته تپوس وکړو ویل صاحب تا ولې دننه مور تپوس وکړو هغه ورته فرمایي وای د داسې غټ جرم کړی دی چې ما ته د دې په مقابل کې بله غټه نیکي نه وه معلومه سوا د دې نه چې د مور خدمت یې کړی وي لیکن نن هلکان د مغرب نه متاثره او د مغرب د تعلیم نه چې د هغې تعلیم په دې باندې د دې په ذهن باندې دومره غالبه شوی دی چې مور ورته مور نه ښکاره کېږي پلار ورته پلار نه ښکاره کېږي نبي صلی الله علیه وسلم خو ځکه فرمایلي وو جبریل ورته راغی او جبریل علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم په خوا کې دعا کوي او هغه پې امین وایي د منبر په هر پاټ کې چې خپک دی امین هغه وایي درې پاټ کو باندې هغه پې کېښودې امین یې وې صحابه ورته وایي جبریل اوس راغی ما ته یې ویله چې هغه سړی دې هلاک شي چې کوم سړی ستا نوم واوري او په تا باندې درود ونه وایي دا سړی دې هلاک شي ما ویل چې امین بیا ویل چې هغه سړی دې الله هلاک کړي چې کوم سړي باندې رمضان میاشت راشي رمضان میاشت تېره شي او د مغفرت نصیب نشي دا سړی دې هلاک شي ما ویل آمین دریم هغه کس چې د هغه په ژوند کې مور او پلار دواړه یا یو بوډاوالي ته ورسیږي د هغې په وجه دی جنت ته داخل نشي دا سړی دې الله هلاک کړي جبریل علیه السلام خیرې کوي دعا امین په نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې آمین آمین دی خیریت څوک کوي جبریل علیه السلام خیرې کوي آمین څوک کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمین وایي چا دپاره خیرې کوي کم کس چې د مور او پلار په بوډاوالي کې خدمت ته کوي د هغې حج خوراک نه برداشت کوي د هغې حفاظت ته کوي دا سړی دې هلاک او تباه شي